په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې په اړه تازه جزئیات خپاره شوي. لوی جرګې ته ډلې ډلې پښتانه وروان دي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې ته وګړي روان دي. جرګه د جمعې له لمانځه وروسته پیلېږي. په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې ځای ته استازي، توکمیز ټبریز مخور، د سیاسي ګوندونو مشران او ولسي وګړي روان شوي دي. ټاکل شوې دغه جرګه په ځایي وخت د جمعې له لمانځه وروسته پیل شي. په پېښور کې د BBC خبریالان وایي د جرګې ځای ته ډلې ډلې وګړي له هر ځایه روان دي او تر دې مهاله د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو BBC ته ویلي تېره شپه له حکومتي پلاوي سره دې هوکړې ته رسېدلي چې دغه جرګه به په خوندي ډول ترسره کیږي او هیڅوک به یې مخه نه نیسي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې واکمنۍ ورسره ژمنه کړې، تړل شوې لارې به بیرته پرانیزي، خو تر اوسه لا هم ځینې لارې بندې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د خیبر پښتونخوا له سر وزیر علي امین ګنډاپور سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې پښتون قام به په تیرو لسیزو کې په پښتونخوا کې له ژورنالیستانو رانیولې تر وکیلانو، ډاکټرانو، زده کوونکو، د سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو، ولسي وګړو او بیا وړمه ورځ په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر وژل شو ملاتړو د یو کس وینه هم چاته ونه بخي. هغه ویلي د ټولو حساب کتاب به کیږي. د نوموړي په وینا د دې لپاره یوه جرګه ضروري وه چې وګړي پکې خپله خبره وکړی شي، خپل غم او درد ګډ کړی شي او د ورپېښو مسلو په تړاو په ګډه مشوره وکړی شي. ښاغلي پښتون ویلي د پښتنو په دې توکمیزه جرګه کې به په همدې تړاو مشورې وشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.